صلات تسبیح دا خبره شوه د دوړو جهانو د سردار مبارک تر دی حضرت عباس رضی الله عنه نو پاک پیغمبر والا عباس رضی الله عنه ته وی ای زما تر تاله یو عطیه در نکم تاله یو منحه در نکم هغې ورته شق کو یو داسې سیز درته ونښیم چې رب العالمین په هغې باندې ستا پخوان زاړه ګناهونه مو بخي او په هغې باندې ستا نوي ګناهونه مو بخي په هغې باندې ستا واړه ګناهونه مو بخي په هغې باندې ستا غټ ګناهونه مو بخي په هغې باندې ستا هغه ګناهونه وبخي چې تا په خطا کړي دي او په هغې ستا هغه ګناهونه وبخي چې تا قصدن کړي دي په هغې باندې ستا هغه ګناهونه وبخي چې تا ته یاد دي او په هغې الله ستا هغه ګناهونه وبخي چې تا نه هېر دي او ته یې ولې نه راته وښایه که نه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته صلات تسبیح مونځ وښو او بیا ورته وی دا روزانه کوه که روزانه د طاقت دي نو په هفته کې یو ځل کوه که په هفته کې د یو ځل طاقت دي نو په میاشت کې یو ځل کوه که په میاشت کې د یو ځل طاقت نی نو په کال کې یو ځل کوه او که په کال کې طاقت نی نو په عمر کې خو یو ځل وکړه که نه هغه دا دی چې د څلورو رکاتو نیت نفلو نیت به وتړي نو چې د څلور رکاتو نفلو نیت وتړې او بیا به غوږونه لګوتې یوسې الله اکبر به ووې د هغې نه پس ثنا به ووې سبحانک اللهم د هغې نه پس به بیا وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به 15 کرته ووې داسې دا په دې ځای لاسې ښودري دې ګوتې له زور ورکړه دې له 15 کرته به ووې د هغې نه پس اعوذ بالله ووایه بسم الله ووایه او سورت فاتحه ووایه نو چې کله وللضالین ووې نو هغې پسې چې کله بیا سورت هم ووې نو د سورت چې ووې نو رکوع له به ځې نه بیا به لس ځله ووې نو 15 ځله د ثنا نه پس شو کنه او لس ځله د رکوع نه مخکې شو په ولاړه نو بیا به رکوع له لاړ شي نو که سبحان ربي العظیم مخکې او وروسته وې نو په رکوع کې به لس کرته ووې بیا چې روچت شي نو بیا به لس کرته په قومه کې ووې بیا چې سجدې له لاړ شي نو په سجده کې لس کرته شو د سجدې نه راپاسېده بیا لس کرته بیا په دویمه سجده کې بیا لس کرته وې شماره 15 او یا کرته شو نو بیا په دویم رکات کې چې روچت شي نو ثنا پکې شته دی نو 15 کرته به بیا ووې د هغې نه پس بیا د رکوع نه مخکې لس کرته ګوره 25 بار شو که نه بیا چې د رکوع نه رکوع له لاړ شي نو بیا لس کرته 35 بار شو بیا چې د رکوع نه د سر روچت کړو لس کرته 45 شو که نه بیا سجدې له لاړ لس کرته په نو دغه شو 55 شو د سجدې نه روچت شو لس کرته 65 شو دویمې سجدې له لاړې نو په هغې کې لس کرته 75 شو ټول 300 کرته پکې دا وې او قیدو کې نشته که یو ځای کې د نه پرس که مثلا دا پاتې شو نو که د نه یو ځای کې پاتې شو بل ځای کې ووایه که نه له رکوع کې در نه پاتې شو نو بیا یې خیر د قومه کې مه وایه سجده کې د هغې په ځای باندې لس کرته 10 کرته ووایه خو که مونځ کې د نه څه غلطي راله او سجدې له سهوې د کولې نو په سجدو له سهوې کې مه وایه ځکه دا 300 راغلی دی او بیا د هغې نه دا اوږدېږي رونو روزانه یې ګورې کوې د دواړو جهانو سردار مبارک تر ته خولی دی چې الله به پې ستا غټ ګناهونه مات کی ستا پی واړه ګناهونه مات کی ښه په اطمینان باندې یې کوه ځان د مانځه نه بلکل مه خلاصوه ښه په اطمینان باندې کوه انشاءالله کوې به که نه دا صلات تسبیح مونځ دا خپلو زنانو ته مو ښایې